د کندهار ښاروالۍ ریاست د ښاریانو خوندیتوب او ټرافیکي پیښو لږوالي په موخه په دې ښار کې 15 کیلومتره اصلي او فرعي واټونه د بیا رغونې چارې پیل کړي د 15 کیلومترو په بخښنې د دې ولایت اوسیدونکو له د پروژو په هرکلي سره ویلې د واټونو ویجاړۍ دوی ته ګڼ شمېر ستونزې رامنځته کړي. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال په بیلابیلو ولایتونو کې د واټونو د بیا رغونې او رغونې په برخو کې ګڼ شمېر پروژې د پلي کېدو په حال کې دي. د ویجاړو شوو واټونو بیا رغونه هغه پروژه چې د ټرافیکي ستونزو حل او ښاریانو خوندیتوب په موخه په کندهار ولایت کې تر لاس لاندې نیول شوې ده. د دې پروژې له لارې په کندهار ولایت کې 15 کیلومتره مربع اصلي او فرعي واټونه بیا رغول کیږي چې ټولیز لګښت یې 15 میلیونه افغانیو ته رسیږي او د پلي کېدو موده یې 2 میاشتې ټاکل شوې ده. کندهار ښاروالي د 15 میلیونه افغانیو په لګښت د ښار په مختلفو ناحیو کې د سړکانو د پینهکاري کولو د پروژې چارې راپیل کړې. په دغه پروژه کې به د ښار په مختلفو ناحیو کې 15,000 متره مربع سړکان پینهکاري سي. هغه سړکان چې هغه د مختلفو عواملو له کبله تخریب سوي وو اوس پیلنې ښاروالي د پینه کولو چارې راپیل کړلې او د ښار په مختلفو ناحیو کې هغه سړکان چې تخریب سوي دي د هغو ټولې د پینهکاري چارې به د 2 میاشتو په موده کې بشپړې سي. د ښاروالۍ دا ګام له تاوده هرکلي سره مخ شوی دی ځکه چې واټونو په ښه وضعیت نه درلود او خلک له ګڼ شمېر ستونزو سره مخ وو. ډېر مشکلات جمپونه ډېر و په ښار کې کډې زیات وي په ډمبرو باندې. اوس کور ودانه ښاروالي دغه کار شروع کړی دی د ډمبرونه جوړي نو موږ ډېر خوشحال یو. اوس دغه پخوا په نسبت باندې هم زموږ د موټرانو عوارضونه کم سوي دي. همدغه جمپونه چې کم کړي دغه جمپو سره موږ په تکلیف یو ځای مای دغه جمپونه چې ایسته کړي. داسې مشکلات یې جوړول چې ټکرونه منځته راکړل وروره یو د بله کراس یې کوي ټکرونه او د موټر عوارض موږ خپله د ټایرونه و دغه عوارضونه مو د موټر دا ډېر پکې کېدل. اوس شکر الحمدلله کار شروع دی. دا کم ځای کې چې کډای یا خراب جمپ یې دغه انشاءالله د ښاروالۍ د خوا څخه ډېر عملي سوي دي وروره که دا پروژه داسې مهال پلي کیږي چې اوس مهال د کابل کندهار لویې لارې پر بیا رغونه هم چټک کار روان دی. د دې پروژو ترڅنګ اوس مهال د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د ښاري ښکلا او ټرافیکي ګڼې ګوڼې لږوالي په موخه ګڼ شمېر پروژې تر لاس لاندې نیول شوي دي.